په افغانستان کې د مخابراتي شبکو لوړې بیې د ګڼ شمېر هیوادوالو له توندو نیوکو سره مخ شوي دي. له یوې خوا خراب اقتصادي وضعیت او بل خوا د انټرنیټ لوړو بیو د خلکو غبرګونونه راپارولي دي. اسدالله چې د ژورنالیزم د پوهنځي محصل دی وایي چې هره ورځ اړتیا لري چې د نړۍ د تازه تحولاتو او اطلاعاتو څخه خبر شي، خو د کمزوري اقتصادي وضعیت او د انټرنیټ لوړو بیو له کبله نشي کولی ټولیزو شبکو ته لاسرسی پیدا کړي. عموما زه او زما ملګري چې دې ته ډېر زیات لیواله یو چې د انټرنیټ په مټ باندې د نړۍ له حالاتو څخه خبر شو، د ټکنالوژۍ څخه خبر شو. خو که وګورو په افغانستان کې د نورو هیوادونو پرتله ډېر زیات انټرنیټي بیې لوړې دي او د افغانستان خلکو اقتصاد هم ډېر ضعیف دی د نورو هیوادونو پرتله باندې. نو دا موږ د دغه څخه ډېره غوښتنه کوو د مخابراتو له وزارت څخه چې دغه انټرنیټي کومې بیې چې دا موږ دپاره لږ مناسب وي تر څو موږ ترېنه استفاده په ښه شکل سره وکړو. له بلې خوا د پوهنتون محصلین او ډېری ځوانان چې په آنلاین کورسونو کې دي لا ترای ادارې غواړي چې د انټرنیټ په قیمتونو کې کموالی راولي. زموږ زیات کورسونه په آنلاین ډول باندې دي او د انګلیسي او کمپیوټر، خو د انټرنیټ د کمزوروالي او د قیمتۍ په وجه موږ نشو کولی چې لاسرسی ورته وکړو. د مخابراتو او تکنالوژۍ وزارت ویان بیا زیاتوي چې افغانستان یو د هغه هیوادونو څخه دی چې په وچه کې راګیر دی او د نړۍ کابو 90% انټرنیټ له بحري کیبلو څخه ترلاسه کیږي. په همدې لامل چې زموږ هیواد د اړتیا وړ انټرنیټ د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي، نو لومړی ترې دغه هیوادونه خپله ګټه اخلي او وروسته یې په داخلي شرکتونو پلوري. نوموړی زیاتوي چې د مخابراتو او تکنالوژۍ وزارت د مخابراتي شبکو سره وخت په وخت ناستې کوي ترڅو هیوادوالو ته په کومه بیه د چټک انټرنیټ څخه برخمن کړي. خبرات او معلومات ټکنالوژي وزارت تېرو 2 کلونو کې د مخابراتي شبکو سره مقرره ناستې درلودلې په همدې تړاو چې په افغانستان کې د مکالمو د انټرنیټ بیې راټیټې شي. د انټرنیټ په برخه کې تقریبا پخوا 1 جی بي انټرنیټ په افغانستان کې 2500 روپۍ و. د مخابراتي شبکو د عوایدو د دوی د ارزیابۍ وروسته تحلیل او ارزیابۍ وروسته چې د دوی څومره مصارف کوي، څومره ګټه کوي، څومره دوی معاشات مصرفیږي، د دې هر څه وروسته بیا 1 جی بي انټرنیټ دپاره په افغانستان کې 110 روپۍ 110 افغانۍ وټاکل شولې چې پخوا دا 2500 یا تر 300 روپۍ پر 1 جی بي انټرنیټ په افغانستان کې و. په ټولیزو رسنیو کې هم خلکو د انټرنیټ د بیې د کمېدو لپاره کمپاینونه شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په نږدې ګاونډیو هیوادونو کې انټرنیټ څو چنده ارزانه دی او خلک کولی شي په کم قیمت چټک انټرنیټ ترلاسه کړي.